الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زمانگو استاسو پدی ریاض صالحین درسونو کی د موقع په مناسبت سره یو کال هغه 2023 کال ختم شو سبا 2023 کال شروع کیږي الله تعالی قرآن کې فرمایي چې یقلب الله الليل والنهار ان في ذلك لعبرة لأولي الأبصار د الله قانون دا ده چې شپې او ورځې دا بدلی را بدلی او اړی راړی نو الله فرمایي چې یقینا په دې شپې او ورځو بدلیدلو کې اړولو راړولو کې ډیر زیات پند او نصیحت دی د هغې خلکو دپاره چې هغه عقل لري سترګې لري او پوهیږي هغه خلک په دې باندې پوهیږي چې دا شپه دا څومره یو عظیم قدرت رب العالمین دی او دا ورځ څومره یو عظیم قدرت الله تعالی دی په دې مو خوشحالیږه چې کال ختم شو نوی کال راغی ډېرې قصې به دې کلونو کې لاړې پروس کلړي ځوانان څه کال بوډاګان شو هغه ماشومان هغه ځوانیږي دا ورځ شپې بدلیږي پروس کال چې کوم حالاتو د پروس کال نه څه کال حالات ډېر بدللی او د الله د پیغمبر خبره ده چې روسته کال د مخکې کال نه ډېر بتر راځي روسته وخت د مخکې وخت نه ډېر بتر راځي نو ځان سره سوچ پکار دی چې موږ څه تیاری کړی دی موږ په تیر کال کې نقصان کړلی که ګټه هم ډېره کړې ده معاذ بن جبل وی رضی الله عنه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4 خصال ورځ د قیامت را روانه ده چې ورځ په قیامت باندې به یو بنده هم د خپل 2 قدمونه چرته هم د خپل ځای نه اوچت نه کړي تر هغې پورې چې 4 تپوسونه د هر بنده نه نشي دا به د ما نه هم کېږي د تا نه به هم کېږي هر چا نه به دا کېږي یو تپوس پکې دا ده چې عن عمره فیما افناه دا ژوند زندګي دا په څه کې تېره کړې وه د تېر کال حساب به کېږي چې دا ورځې دا شپې دا منټونه دا ساعتونه دا جمعې دا میاشتې دا تا په څه کې تېرې کړې وې څوک دې ته حاضر ده چې د تېر کال حساب الله له ورکړي د یو کال حساب پاتې را د 80 او د 100 او د 80 او د 90 کالو حساب ته را څوک تیار دی د کتلو حساب هم الله له ورکړي د ویلو حساب هم الله له ورکړي د کولو حساب هم الله له ورکړي دا هر څه به تپوس کېږي او دغه شانته وعن شبابي فيما ابلا ځواني دې په څه کې تېره کړې وه وعن مالي من اين اكتسبه وفيما انفقه مال په څه کې په کومه لار باندې ګټلی او په کوم څه کې د مصرف کړی وعن علمه ماذا عمل به علم باندې څومره عمل کړی یعنې دا د پوسونه هغه دي چې دا والله ډېر ګران دي ګوره په دې کې سوچ او فکر د سړي هغه عقل ځایلی عقل د سړي ختمی ملا د سړي ماتوي نبی صلی الله علیه وسلم بر روایت کې فرمایي روایت امام بخاري د عبدالله بن عباس روایت کړی دی نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس د الله پیغمبر فرمایي 2 نعمتونه دي ډیر خلک په دې کې تاوانین دي الصحة والفراغ یو روغتیا جوړتیا روغ صحت وزګار وخت دا څومره قیمتي هغه نعمتونه دي تیر کال کې ستا څومره صحت برابرو ته څومره په ځوانۍ کې وي ستا سترګو څومره کار کوو ستا عقل څومره کار کوو ته څومره روغ جوړ کال تا تیر کو او تا د الله دپاره څه وکړل څومره فارغ وخت د تا سره تا د الله دپاره په دغې تشو وختونو کې څه وکړل تا دغه تشه وختونه دا په څه باندې تا ډک کړل دې کې سوچ پکار دی هسې ته مه خوشحالېږه چې کال ختم شو او نوی کال راغی او خلک یو بل ته مبارکۍ نه ورکوي هغې باندې موږ تېره جمعه کې مخکې جمعو کې بحث کړی چې دا مبارکۍ نه ورکول دا بدعت دی دا ورکول نه دی پکار د دې نه پند اخیستل پکار دی الله فرمایي ان فی ذلک لعبرة لأولي الابصار دا شپې ورځ چې اوري عقلمندو خلکو ته د دې د ارزښت پته لګېږي چې دا څومره قیمتي وختونه چې الله تعالی موږ تاسو ته راکړي دي او تا له به کې الله روغ صحت تر کړی تا ته به کې الله سترګې تر کړي تا ته به کې الله وخت تر کړی تا ته به کې الله زندګي در کړي تا ته به کې د علماو داسې درسونه مهیا شوي تا د کوم عالم د درس قدر کړی دی ته دغه شان د به د 5 وخت منځونو کې کومې جمعې ته تا په صحیح معنا سره رسیدګي کړې ده حسن بصري وی ابو درداء وی یا ابن آدم انما انت ایام
اے انسانا اے د آدم بچې وې ته ورځې ستا ته یان ته ورځې په خپله کلما ذهب یوم ذهب بعدک وې کله چې دغه شان ته هغه یوه ورځ تېره شي وې داسې حساب کړه چې د تا نه ځینې حصه لاړه ستا د ژوند ځینې حصه لاړه ستا د بدن ځینې حصه لاړه کال ختم شو زمونږ او ستاسو د ژوند هغه برخه پکې لاړه زمونږ او ستاسو د بدن هغه صحت پکې لاړو زمونږ او ستاسو د بدن چې کم طاقت و هغه په تېر کال کې د موږ نه فوت شو د موږ نه لاړو خو هغه صحت په موږ په څه کې استعمال کړو څومره چې یعنی وې دا ورځې تی انسانه تی وې څومره چې دا ورځ تېرېږي هغومره ستا بدن ختمیږي هغومره ستا د بدن هغه کوم ژوند دی کومه زندګي د هغه د تا نه لاړله یو شاعر وی دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني یو شاعر وی د زړه وی دا ټکان چې دی د یو انسان د پاره د یو سړي د پاره وی دا په دې معنی قایلی دی او په دې معنی ویونکي دي چې ان الحیاة دقائق وثواني یقینا دا ژوند زندګي د انسان چې دا وی دا دقه شانته وی دا دقیقېږي دا ساعت چې کم ټک ټک کوي او دا کم سکند اوړي دا کم منټ اوړي وی دا دقه شانته د دې نه دا ژوند او زندګي جوړه ده د دې قدر او د ارزښت وپېژنه فرفع لنفسك بعد موتك ذكرها فالذكر للانسان عمر ثاني وی انسانه وی خپل دا نفس د خپل مرګ نه وروسته اوچت که اوچت داسې کارونه په دې ژوند کې وکړه چې ستا دا نفس د مرګ نه وروسته وخت کې بیا اوچتې خلک یادوي وی ځکه فذکر الانسان عمر ثاني وی د مرګ نه بعد چې کوم دا ذکر دی کوم یادول د انسان دپاره دی وی دا دویم ژوند دی دویمه زندګي ده که تا ښه وخت تېر کو تېر کال دې ښه وخت تېر کړی ته ژوند کې دغه شانته ښایسته وخت تېر کړی وروسته ښه وختونو کې به ستا نوم الله ښه پرېږدي خلک به دې په ښو صفاتو باندې یادوي خلک به ته دعاګانې کوي بدن به دې په ځمکه کې اډوکې دغه خاوره شوې به خو نوم به دې ښایسته ژوند دی صحابه کرامو ته وګوره د ژوند قدر یې کړی و هغه نن څونه ژوندي دي 1400 کاله تېر شول خو د هغوی ژوند هغه نومونه ژوندي دي ابوبکر رضی الله عنه هغه بدن خاورې شوی دی د عمر بدن خاورې شوی دی خو د ژوند هغه قدر پکې و ارزښت پکې و ژوندونه الله څونه ښایسته پرېښی دی دا ژوند الله اوس ما تعالی را کړی دی که دا به د اوسۍ تېرې او که دا به غیرتي مؤمن دپاره تېرې که څنګه برابر هغه شان ته تېرولی شي نو په دې ارزښت باندې ځان پوه که ابن قیم رحمه الله فرمایي اضاعة الوقت اشد من الموت وی د وخت بربادول او بې ځای تېرول وی دا د مرګ نه هم ډېر سخت کار دی دا د مرګ نه هم ډېر بتر دی یو وجه ذکر کوي هغه وی لأن اضاعة الوقت تقطعك عن الله وعن الدار الآخرة وی دا وخت چې دی وی دا وخت بربادول وی دا ځکه ډېر خطرناک دی وی دا تا د الله او د آخرت نه لرې کوي د آخرت کور تاله تباه کوي د الله سره تعلق ستا غر کوي د وخت تباهي او دغه شانته والموت يقطعك عن الدنيا واهلها وی مرګ ځکه وړه خبره ده مرګ خو صرف دونه کوي چې د خپل کور نه دې بدلوي د کور کوټه د جدا کوي هغه ته خاورو ته لاړ شي کور دې بدل شي د کور نه دې لرې کړي او د بچو نه دې لرې کړي د وخت بربادول تېر کال که تا تباه کړی تا بې ځای تېر کړی څومره نقصان تا کړی دی د هغې نه درس واخله د هغې نه سبق واله یو روایت کې دا هم راځي چې ابو درداء د مبارکې راځي وی دا یوه ورځ کعبې ته مخامخ ودرېدو او خپل ملګرو ته یې ویله وی الیس اذا اراد احدکم سفرا یستعد له بذات آیا وی دا خو تاسو ته معلومه نه ده چې آیا یو کس په تاسو کې د یو سفر اراده وکړي او چېرته ځي نو هغه د دې سفر دپاره توښه برابروي پیسې به څومره لګېږي خوراک به څومره لګېږي یعنې د هغې دپاره یو پلان تیاروي او د هغې دپاره یو توښه تیاروي وایي داسې نه ده څه ټولو ته قالو نعم ټولو ته او بلکل کله چې موږ سفر له ځو یو توښه موږ تیارو چې توښه د سرني سفر په زمانه کې نو به یې ورته ویله وی فسفر الآخرة ابعد مما تسافرون اے خلکو وی د آخرت سفر چې دی وی دا ډېر لرې سفر دی د هغې نه چې تاسو کوم سفر کوئ دنیا د مشرق نه مغربه پورې سفر اراده وکړه د هغې دپاره کومه توښه لګېږي وی هغه ډېره اسانه ده خو د آخرت چې کوم سفر موږ ته راپاتې دی او موږ ته را په غاړه دا به کوي هر سړی وی دا ډېر لرې سفر دی هغې تصور نشي کېدلی بیا ورته وویله دې خلکو ته یې وویله خلکو ورته وویله ملګرو یدلنا علی زاده ای ابو درداء موږ ته د آخرت د سفر هغه توښه موږ ته ویوه هغه توښه موږ ته وښیوه چې هغه هغې باندې موږ کار وکړو هغه موږ تیاره کړو هغې ویتله وی حجو حجة لعظائم الامور اوله خبره دا ده وی حج وکئ داسې حج وکئ
چې د اوچتو کارونو دپاره وکوي ځان کې اخلاص په دې حج کې پیدا کوي هغه اوچت کار چې دی د آخرت چې کوم تورتم دی د قبر چې کوم تورتم دی او د آخرت چې کوم سفر دی کومه ګرمي ده کومه سختي ده کوم مدریدل دي د الله دپاره د حج چې کوي د هغې دپاره وکوي څومره عظیمه خبره یې کړې ځکه د نبي اسلام وایي دا حکیم الامت دی د امت هوښیار انسان دا دی نن سبا حج خلکو تباه که تباه نه احرام تړي سیلفي او تصویران وباسي حج ته لاړ شي عمره کې هغه طواف کې تاویږي سیلفي او تصویران وباسي چاته یې ښې که زه الله دې کړی خو الله دې بدله درکړي ولې مخلوق ته ښې هغه څه وایي حجوا حجة لعظائم الامور حج وکئ داسې حج وکئ چې د اوچتو کارونو دپاره وکئ وصلوا رکعتین فی ظلمة الليل لوحشة القبور وایي د شپې راپاڅه 2 رکعته لمونځ وکړه او په دې تورتم کې ځان ته هغه د قبر تیاري را په یاد کړه دا 2 رکعته د هغه ځای دپاره وکړه په تورتم کې راپڅو په تورتم کې تیر کال کې راپاسېدل الا ماشاء الله د کرکټ گیم دپاره راپاڅېږي د شپې د مزدورۍ دپاره راپاڅېږي خو د دې دپاره نه راپاڅېږي د قبر تورتم را په غاړه دی دا 2 رکعته خو هلته ولیږم الله سره جوړ کړه که نه یو شاعر څه وایي هل لک سر عند الله د الله سره د یو راز جوړ کړی دی چې هغه الله ته به وکړه چې الله دا ما د مخلوق نه یو راز پټ کړی ما تا له دا ساتلی او دا ما ستا دپاره کړي دي او بل دا چې وصوموا یوما شدیدا حره تیر کال تیر شو نو تاسو د آخرت سفر دپاره دا برابره کوي وایي چې سخته ګرمي او هغې ګرمۍ په ورځ مې روجې ونیسه روجې ونیسه لطول یوم شوره ځکه د هغې ورځ دپاره چې راپاڅېږي هغه ورځ به ډېره اوږده 500 کاله ورځ ده او چې کومه ګرمي ده او کوم انتظار دی الله ته پته ده زموږ ستاسو تصور هغه نشي راغستلی نو وایي دغه ورځو کې روجې ونیسئ ګرمیو کې روجې ونیسئ تېر کال دې نه تللی نه یې دې نیولي اوس ځان ته را په یاد کړه اوس یې ونیسه اوس دا موقع الله تعالی درکړې ده روجې نیولی شي حج کولی شي توفیق الله درکړی کو نور هېڅ هم نشي کولی د شپې خو دا د اوبه هر چا کره شته دی او د شپې خو را باید 2 رکعت لمونځ کولی شي که نه دا وکړه